الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې څوک د چا سره محبت کوي د هغه سره به وي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا پوښتنه وسوله چې څوک د یو بزرګ سره، د یو ولی سره، د یو دیندار سره محبت کوي لیکن په درجه کې د هغه د مرتبې نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله المرء مع من احبه، چې څوک د چا سره محبت کوي د هغه سره به وي. د دې څخه دا خبره ښکاره سوله چې د دیندارې طبقې سره د الله والاو سره محبت کول د انسان دپاره د الله د دوست د جوړېدو سبب ګرځي. معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحه نمبر 550. نو عزتمنو په کار دا ده چې موږ د هغه چا سره مینه، محبت، تعلق وساتو چې د کم چا په ملګري باندې موږ په آخرت کې خوشحاله یو. خو افسوس دا دی د دنیاوي د څو ګټو په خاطر، د دنیا د یو څه لالچ په خاطر موږ د هغه طبقې دشمني په مخه واخو. د کمې طبقې څخه چې موږ د بخښنې دپاره هم دعاګانې غواړو، د جنت د حصول دپاره هم دعاګانې غواړو، د جنت او د آخرت د کامیابۍ پوښتنې هم د هغه سره کوو، د هغو محبت خو څه کې دشمني یې په مخه واخو. څومره د افسوس خبره ده. نو په کار دا ده چې په دنیا کې د دنیاوي ګټو څخه تېر سې د هغه چا سره محبت وکړې د کم چا سره چې ته په آخرت کې راپورته کېدل غواړې، د کم چا دپاره چې د آخرت بشارتونه دي، د کم چا دپاره چې د آخرت د نعمتونو وعدې دي، د دی چا سره نه وکړو چې څوک موږ ته وایي چې الله دې تا د ده سره راپورته کړي، د هغه د امین دپاره هم زموږ خوله نه شوري، زموږ ژبه نه شوري. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.